خشکسالی بسیار زیاد شده. همینجا مردم که دمی محل که ما هستیم زنگ بیشتر میاد، خب بسیاریش میرسانیم، بسیاریش رسانده نمیشه. ولی بدبختانه 80% مردم کابل از آبای زیرزمین استفاده میکنن. د کابل ښار په ځینو سیمو کې د څښاک د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې او دې چارې د سختې وچکالۍ خطر رامنځته کړی دی. دغه راز په هغو سیمو کې چې څاګانې وچې شوې دي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دا د کابل کرغې سیمې سرکاریز کوڅه ده. دلته ګڼ شمېر خلک د څښاک پاکو اوبو وړلو ته راغلي. د ځایي اوسېدونکو په خبره دلته له ډیرو لرې ځایونو خلک د څښاک پاکو اوبو وړلو لپاره راځي. خشکسالی بسیار زیاد شده. همینجا مردم که دمی محل که ما هستیم تقریبا بسیار خانه‌ای است که او ندارن. این از صبح که از این ساعت 7 وجه که مردم آب میبره تا 12 به شب بسیار هم تا اینجا خشکسالی آمده. حتی همینجا که چا بکنی در 150 متر باز هم آب نمیده. خیلی خشکسالی آمده. بسیار مردم همینجا در حساب او هیچ او ندارن. این از سر کو فکر کو خویجم بسیار راست از اینجا در حساب کیلومتر که بگو 1 کیلومتر میایه او مردم ندارن. از اینجا بسیار با یک تکلیف میاین. بعضش در زرنج او میبره، بعضش در باسکیل میبره، بعضش در کراچی. بسیار همین خشکسالی آمده. او را مینمی کاریز است که مردم حتی از قصبه، خیرخانه، تایمنی، من اینجا کسایی است که پرسان میکنم بسیار از جاهای دور میاین از اینجا آب میبرن. بسیار خشکسالی آمده. خدا گردنم بسته نکنه. امروز یک کم فرصت است، شاید 1 ساعت بعد یک قسم بیربار میشه که این زرنجو از اینجا قطار میشن تا اون آخره یک بیربار میشه. حتی یک نوبت نیست که در کاری از او ببری. حتی تانکرکی یا میبرن. بازم بعضی باغوانا هستی کاری است که از شخصی است که ما تو رو برات بگویم که این شخصی است. بعضش کس نمیمونه که اون پر کنه. یعنی بشکه و یار صدلای است که مردم خانه میبر یار اجازه میده، ولی کسایی که تانکر یار پر میکنه نمیمونیش. بسیار دمی چند سال خیلی خشکسالی زیاد شده. د ځینو بهرنیو بنسټونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې نږدې 3 برخه نفوس پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. په کابل ښار کې د څښاک اوبو کچې ټیټېدو د زرګونو کورنیو لپاره جدي ستونزې راولاړې کړي دي. مشکلات او خو بیخی زیاد است دیگه. تنها در اینجا چی که بسته کابل چای همی کلش خوش شده است دیگه. نمی مردم هم که میره او ارزان بود قیمتش بالا رفته است، یا معنی از قلعه در میرن گناهشون نیست تیل قیمت شده در میروزا دیگه. این مشکلات مردم داره از بیاوی خود از اینجا تا اون فرق کو که سعی کنین می پایپ میدونن این مردم او میدن. چای خو اینجا از قبلا چای چاد نداشت. چند تا چای خیریه که در این بغلا زدن کسی زده سو هم شخصی زده با مردم کمک کرده. از این اول اینجا او نداشت دیگه. اینمی مردم از اینمی سرک ماو میبردن به کوچه که بخشون یک چیز راحت بی کوچه خراب شده است، راه بند شده است. حال از اینمی جا با تلپم چالون میشه دم فرق کو میزنن دیگه. قیمت او پایین بود بلندتر شده است دیگه. این مشکلات او این مردم کلش این مشکلات او داره در اینجا. نن سبا د کابل ښار په ډیری برخو کې د اوبو دغه ستر ټانکرونه لیدل کیږي چې د ګڼ شمېر کورونو لپاره اوبه رسوي. د دوی د اړیکې شمېرې له هرې کورنۍ سره ثبت دي. شبیر احمد یو له هغو کسانو څخه دی چې د اوبو رسولو کار ورته له پلاره په میراث پاتې دی. هغه وایي پخوا د خلکو اړتیا په دې اندازه نه وه، خو اوس په کابل ښار کې د اوبو نشتون خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. تقریبا 10 سال خو میشه. خب قبلا خودمون بودیم، پدر ما بود دیگه. او این تو روز ما آمدیم دیگه تو موتر از اینجا چاه میایم او میبریم دیگه. سال با سال پرال سال خوب بود، مردم کم او نیاز داشت. سال با سال دیگه تو مردم نیازاش بیشتر میشه از او که بیار فلانه جا، بیار کوتی سنگی مثلا، بیار باغ بالا، باغ رئیس، اینمی نواباد، دیگه پک دیگه. اینمی منطقه از ما او میگیره همه شهر کابل دیگه. شبیر احمد وایي په کابل کې د اوبو بې ساري کمښت د دوی بوختیا لا پسې زیاته کړې ده. هغه زیاتوي چې د کار په بهیر کې ورته دومره خلک زنګونه وهي چې نوموړی یوازې نیمو خلکو ته اوبه رسولی شي. بخیر یک ساعت بعد باریم پیشت میایم داخل شهرک میایم با زنگ میزنم، درسته؟ 3 دانه موتر از بسیار
زنگ بیشتر میاد، خب بسیاریش میرسانیم، بسیاریش رسانده نمیشه. حتی فکر تا 10-12 بجه شب ما در کار هستیم مگر بسیاریش رسانده نمیشه که عکس دسته که زیاف است بسیار مردم تقاضا زیاف و طریقه رسانده کده نمیتونیم درست. کابل ښار کې په سترو ټانکرونو سربیره د ښار په بیلابیلو برخو کې د ښاریانو د اړتیا پوره کولو لپاره په هره کوڅه کې د آب مدني اوازونه ډیر اوریدل کیږي. د یو شمیر کارپوهانو د اټکل له مخې که د کابل ښار د ځمکې لاندې اوبو لپاره کوم اقدام ونه شي نو تر 2030 کال پورې به په دغه ښار کې تر ځمکې لاندې اوبو هیڅ پاتې نشي. شما ببینید بیش از 15% مردم کابل اگر از آبهای سطحی استفاده بکنن و آبهای سیلی و نلدوانی و امثال هم، ولی بدبختانه 80% مردم کابل از آبهای زیرزمینی استفاده میکنن. هرگاه این گنجینه و بیشتر استفاده بکنن گزارش ها میرساند که سالانه 44 میلیارد متر مکعب آب در واقع اخراج می شود، در صورتی که هیچ اینکم یا درآمد وجود ندارد و این روزی خلاص می شود و گزارش ها هم حاکی از این است که تا سال 2030 اگر به این منوال حرکت داشته باشیم و ما نتونیم که آبهای زیرزمینی من را مدیریت بکنیم، تغییر در صرفه آبمان داشته باشیم، توسعه در واقع مدیریت پایدار از منابع آب داشته باشیم و نتونیم که آبهای زیرزمینی ما از طریق‌های مختلف مدیریت باران، مدیریت ریسایکل، در واقع دوران آبی ما و تصفیه آبهای خاکستری ما و در کناری با تزریق آبهای مصنوعی و در واقع مجراهای نفوذپذیری مصنوعی حمایت بکنیم، برای همه شهروندان کابل یک زنگ خطر است. نه تنها در بحث اقتصادی بلکه سکتور سیاسی من را متزلزل می سازد، سکتور اقتصادی من را متزلزل می سازد. د چاپیریال ساتنې برخې فعال سید شاه ګهرپور وایي په کابل کې د اوبو کمښت یوه له ننګونکو ستونزو څخه ده. هغه په کابل کې ورځ تر بلې د اوبو کمښت لامل په دغه ښار کې زیات نفوس، د ځمکې لاندې اوبو د ډیر مصرف او د بارانی اوبو نه مدیریت یادوي. کمبود آب یکی از چالش‌های بسیار خطرناک است، خصوصا در شهر کابل، چون شهر کابل برای 700 در واقع 1000 نفر طراحی شده است برای کسی که اینجا زیست بکند و بدبختانه ببینید ما بیش از 5 میلیون نفوس اینجا زیست میکند و این خودش یکی از خطرهای بسیار بزرگی است، چون میزان زیستگر و شهروندی که اینجا زندگی میکند از توان همین جغرافیا و همین زیست بوم بالا هست، بنابراین مصرف الگوهای آب را هم بالا میبرد. در کنار این نبود یک دوران آبی یعنی واتر سایکل در شهر کابل دغدغه دیگری است که ما را زیادتر وارد این چالش می سازد، چون اینجا یک کانالیزاسیون منظم وجود ندارد، یک دوران آبی، یک در واقع واتر سایکل وجود ندارد که این آبی که مثلا حاصل از باران است، حاصل از ذوب برف است، حاصل از جریان آبهای سطحی است، این نفوذ بکند به آبهای زیرزمینی و ما بتونیم که گنجینه آبی ما استفاده در واقع بتونیم که حمایت بکنیم و گنجینه آبی ما در اینجا آب ذخیره شود. کابل یو ستر ښار دی چې میلیونونه وګړي پکې ژوند کوي، خو د اوبو کمښت دلته د سلګونه زره خلکو ژوند له کړاوونو سره مخ کړی. دا یوازې د وچکالۍ کیسه نه ده، دا زموږ د بې پامۍ او بې پلانۍ پایله هم ده. که نن موږ اوبه بې ځایه مصرفوو سبا به یې لوړه بیه پرې کړو. دا ټانکرونه، دا زرنجې او دا نارې یوازې یو خبرداری دی چې موږ باید ویښ شو. راځئ د اوبو هر یو څاڅکی د ژوند د یوې شیبې په توګه وګڼو او دا ستر نعمت اسراف نه کړو.